خدا کسی را اغختو وید رولو ورطوی زان تعریفو کا تسوکی او توی زد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ او د سلمان فارسی شاگردی ما یاد سات خطا شوی ما باندی بدگمانی مکوا او اے یزیدہ داس لوی کندی تروانی و یزیدہ زان بتبا کی چاچ دا اہل بیتو بے احترامی کرے دا یاد ساتا زانی تبا کھڑے پسان رحمو کا زعام سرے نہیں ما بے ورطویز اغا کسی ما ابو سعید خدری سلمانی فارسی رضی اللہ تعالی عنہما دوار یوزل را روانو زما عمر کمو سرداری کونین ما باندی نظروا پریوتلو ورطوی اے سلمانا اے ابو سعید خدری وورا دا اغا انسان دے دی با یوزلی یو داسی کستا پیغام رسی چاگی تسوک حق خبر بکولے نش دا اشارے کرے دا او سلمان فارسی با ما سر دیر مینہ کولا ابو سعید خدری با ما سر مینہ کولا یزید بدگمان شوی خطا شوی پزان رحمو کا نو منگ لدا تعلیم اس ملو شو چی کلا تا تا یو کشر دا دی سپنگیری پسر خبر اکڑا نو دا سپنگیری گریوان تا دانگا ما سپنگیری سرکینا لگی خبری ور سر اکا داغی نظر معلوم کا داغی حقیقت حال تا اگورا حال سرنگ دے نو ایک دم جگم دے پچا باندی یزید ورطوئی ستا مقصد پا دی خوب سرسد تعبیر مخبل راکا وی تعبیر میں دادے چی اہل بیت او داغوی خاندان تستا طبیعت خاندے اہل بیت او داغی خاندان رسول تستا طبیعت سینے دے اس کسان چی تا مجبوری پا دے باندے نو دا خلق تا جہنم تا برابر ہے دا خلق بتا ہلاک کی دین ازان اساتا او بے ورتسوئی اے یزیدہ پام کوا حکمت تا مغروران نشی دا پلار پشانت عدل بون کی دا پلار پشانت انصاف بون کی او زما پا خوب نظر واچا و زما خوب بعینی ہی وسیعت دا حضرت امیری معاویہ دے تالا چی پلار کم خبر کری و او یزید اغی خبر کی او خبر داوا چی او بچی خیل کوا دا خاندان رسول تا تکلیب مرسوا خپل ولی مختموا دا خاندان رسول قدر و عزت کوا دا خاندان رسول قدر و عزت کوا خطا شوی ارادے دی ٹھک ندی عبید اللہ بن زیاد شہرت لیوانے کرے شمر شہرت لیوانے کرے دی خلق و مقصد دانے یزید تعالی بقا نظر کئی ستا بنیاد اباسی تا ختمی ٹکت ظاہر کے بستا حکومت یو سور از ڈیر پو جوش باندے اوشی لیکن یاد ساتی مؤرخ قول دادے چی یزید نہ چاہتا پوسو کو یزیدہ دی منس کے دا خبر در تکم بے مانا حیر نشی یزیدہ کلچی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما او دا حقی ملگری 72 کسان پا شہادت رسیدلی یزیدہ پا ایمانی ہویا صدی لدلی و صدی قتلی یزید ورتدا سے اخوادی خواہولی دل ورطوی عجیب سوال دے اوکو وورا چکل حسنین مبارکان دنیا نتلی دی زچی ارش پا خوب کی پلار گورم پلار زمان مخ اڑے داسش پا دی نرازی چی پلار رانا مخ اڑائی یو عجیب خوب میوش پا اولی دلو
دسه مخامخ شرمخان را روان دي. زما پلار ته خوب کې چاویل په زوی د شرمخان ورغلل، زوی ته نخلاص کا. پلار می ورته خوب کې عجیب جواب ورکو، ورته وی دا زوی زما په حکم را نغه، زما خبره منل نه دا. ژوند به تنگ ویو دی به ور باندې په ژوند خپوي مطمئن بنوي، په ژوند به خپوي مطمئن با نوي. په دې ډېر شرمخان وزیر راځي. یزید وای ما د حسنینو د مرګ نه شهادت نه بعد سکون سره طعام نه دی خوړلی، سکون سره مې روټۍ نه ده خوړلې، سکون سره مې آرام نه دی کړی. زړه مې خوب ته اوشي چې زه اوده شم، خو چې سر کېدم داسې خوب وګورم چې بیا واپس دوباره زما هغه یری او خوف زما نه خوب دومره لرې بوځي چې بیا خوب پسې تلاش کوم لاس ته نه راځي. نو د ظلم انتها هغه د انسان د ژوند نه خوند اخیستل دي. بس مقصد د بیان باندې اوس ځان پوه کوي. د ظلم انتها څه شی دی؟ د ژوند نه خوند او لذت اخیستل دي. نو د ظلم نه اجتناب پکار دی، ظلم نه ځان ساتل پکار دي. الله فرمایي موږ ظالمانو باندې لعنت وایو، لعنت الله علی الظالمین. او دا ظلم د انسان نه په دوه ځای کې ډیر کیږي. زمونږ پښتنو نه په قومیت باندې کیږي. یاره ټیک ده چې زما دا تربوران، زما تر زامن، زما دا خیل، دا پلان کې خیل، دا په ظلم دی، خو قوم مې دی که اوس دې ډډې ته کېږم نو څه به کېږي؟ بیا به راپورې خلک خاندي. نو دا د ابي جهل فیصله وه، دا د ابو طالب فیصله وه چې بیا به راپورې خلک خاندي، په تندر د خلق ولګيږي. الله نه ویریږه، د خپلوانو په ظلم کې مرګري مکوه. الله فرمایي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خدای پاک وایي په ګناه کې د چا تعاون مکوه، د ظالم مرګري مکوه. نو واقعه د کربلا هغه نه بیانوم، بیانولی نشم. مخکې بدن کې مې یقینا طاقت او سناسه په خدای قسم دی چې د عراق حدود ته اهل بیت را دننه شوي، ټوله ورځ مې ورباندې تېره کړه، خو اوس په خوله مې هغه الفاظ نه راځي چې ځمکې تا دا ټوله نظاره په ځان برداشت کړه. ای اسمانه تا دا ټوله نظاره په ځان برداشت کړه. ای اسمانه ته چې غورځېدې ولې نه؟ ځمکې ته چودېدلې ولې نه؟ کانو تاسې ولې د خپل ځای نه حرکت ونکو او د اهل بیتو غچ مو ولې وانغستو؟ زړه مې واقعات بالکل اجازه نه راکوي، خو خلاصه مې ترې راواغسته چې اهل بیت د کربلا په میدان کې د یزید مقابله کې دا یاد ساتئ د منصب دپاره خبره نه وه. د یزید لوی نه لوی ظلم هغه څه شی دی؟ قتل دی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. شرک نه بعد خطرناک گناه قتل دی. او الله وی چا چې څوک قتل کو قصدن عمدن زیب جهنم وی وغضب الله علیه، او دا الله غضب ور باندې. نو قتل دا د یو مسلمان او بیا عام مسلمان نه هغه شخصیت چې د چا شونډې مبارکه به د دوکو نصردار ورځ کې لزلې ښکلولې، د چا وجود چې د امام الانبیا سره لګېدلی و، د چا چهره انور چې هوبهو د امام الانبیا په شانتې وه، د چا غوږ کې چې رسول الله اذان کړی د هغوی وینه بې رحمه تویېدل. نو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلي و یو عالم خوب ولیدو چې د شهادت حسین نه بعد بس مکه کې د عدل او د انصاف حکومت ډېر لږو ورځ دپاره راځي، بیا به ختمېږي. او وجه دا ده چې مسلمان د یو ډېر لوی بدرنګ عمل سره مخامخ شو. هغه عمل څه دی؟ هغه عمل دا دی چې د غلطو مشاورینو مشوره منل. نو یزید ته درې خطونه د حسین بن علي نه لاړل. یو خط دا و
چې یزیدا ما په بیعت م مجبور وا، ما په بیعت باندې م مجبور وا، بس حکومت خپل کوا. لومبه خطا دے اے یزیدا ما په بیعت باندې مجبور وا ما. یزید ورته خد پاسه اولیکل اے حسین ابن علی ما ته وایا ولی بیعت زمانه نه کې. مختصر خط به راغی. حسین ابن علی ورته وی او یزیدا تا کې درې داسې غټي بیماری دي، هغه بیماری زبرداشت کولای نشما. ورته وی او یزیدا ستا یو عادت دا دی چې چیرته سپي جنګیږي، چیرته داسې حیوانات خپلو کې جنګیږي، او یزیدا ته د هغې نه خوند اخلي. د وخت د باچا سره ضروري خبره دا ده چې دی به پارزي روح باندې رحم کوي. او یزید ستا مشغله غلطه ده. دویمه تا کې غلطي دا ده چې ستا مشاورین کشران دي. مشاورین دي څوک دي؟ مشاورین دي څوک دي؟ او کشران فیصلې جذباتي وي، د دې وجنا ستا په مشوره کې چې څومره خلق ناس دي دا جذباتیان دي. نو که زه عدل او صحیح خبره کول غواړم نه به ته مني نه به ستا مشاورین مني. نو یزیدا خپل کار کوه، ما په بیعت باندې مجبور وما. بیا خط لاړو. یزید ورته وی زما د پلار باره کې دې سرایا ده. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک میں ورته جواب ورکی. ورته وی او یزیدا ستا پلار آغا سره دی چې جناب رسول الله بیا وی صلی اللہ علیہ وسلم. ستا پلار آغا سره دی چې سردار کونین ور باندې د رب العالمین کلام لګي. نو د الله کلام رښتونه دی، پچا چې نازل دی زمانی کې رښتونه دی، نو لیکن کې د قرآن هم رښتونه دی. ستا پلار باندې زما اس اعتراض ته دی نه، د پلار نوم دی مالا. پلار دی والله العظیم آغا سره دی چې زما رور سره خیمه کې ناست دی. زما رور ورته خیمه کې وي او امیری معاویه اے د امت ماما ولی خپاو دلګره ناستی ولی غمجن ناستی. زما پرور باندې لاس واچولو. ورته وی اے حسن اے د علی شیر خدا بچړیا والله العظیم حکومت می پکار نه دی. زما استاد په میس کې څه خبر راغلی وا. وحسن برادر تکته شمنا. وحسن د خدای د رضا د پاره زما استاد په منځ کې دریم لوی ذات دی چې هغه الله دی. څوک دی؟ څوک دی؟ و یزیدا زما رور ته وی زمونږ استاد په منځ کې الله دی. که تاسې ما معاف نه کړي او زه تاسې ته معافي ونه کړم زه به م نقصان کې شم، تاسې به م نقصان کې شئ. و حسن ابن علی ما ته معافي کوه، زه به تاسې ته معافي کوم. والله العظیم د ځمکې په سر باندې د خلافت حقدارم تاسې یې. وګوره خپله وصیتنامه دې وګوره که نه وه پکې یزید بیا، لیکن موږ درنه حکومت نه غواړو. زما رایه دا ده چې ته به د خپلې خوا نه غلط مشاورین لرې کې، هغه خلق به د ځان نه لرې کې چې تاله غلطې فتوې درکوي. موږ اهل بیت حکومت نه غوښته نه مو حکومت پکار دی، خو د ستا د دې مشاورینو نه به لویه فتنه خوره شي. دا خلق کنټرول کا، او چې کله ستا د صفونو صفایي وشوه موږ ستا مخالفت نه کوو او نم په زړه کې ستا مخالفت شته. ځکه ما ته خپل د تره زوی عبدالله ابن عباس چې راتللم ما ته ویل چې ای حسینه خیال کوه یو ځل مسله ختمه شوې ده او بیا دپاره داسې مسله را نشي. نو که ته د حق بیان دپاره ورځې د یزید په خوا کې خلق داسې ناست دي چې خو هغه خوب ونو هغه خوب خو ما تاسې ته وویل چې یزید ته ویلي څه در باندې راغلل 2 شرمخان راغلل. به هر حال
اهل بیت مبارکان بس د کربلا میدان واقعوم دغل ته پریدم اسیران د نبی علیہ السلام نوسیان نی او نوسه امام زین العابدین دا قافله روانه شوا یزید ته خبر راغی چې ټول خلق ستا کور ته روان دي او اتکړی ورته لګېدلې دي څه ورته لګېدلې اتکړی ورته لګېدلې یزید فورا یو ډله تیار کړه ورته ویلې زر لاړ شئ او د اهل بیتو د لاس نه اتکړی کولو کوي اتکړی کولو کوي د خدای د ځمکې په سر به اسمان را پریوزي اتکړی کولو کوي یزید د دې فیصلې کولو سره خلق رالل عبید الله بن زیاد مخکې روان دی خپله مظاهره کوي د خپل ظلم چې جی حسین نه مې خلاص کړی وایي څه دې وکړه وایي حسین مې ستانه ختم کو تاله چې مخې ته کوم رکاوټ هغه مې ختم کو یزید ورته وایي او عبید الله بن زیاده په تا لعنت شته او ستا په مور لعنت شته چې تا داسې کردار ادا کو تا داسې مور دې خواره شي چې د ستا په شان دې بدرنګ بچی راوړي ما تا ته نه وویل چې ته حسین شهید کا دا خبرې ورته وکړه عبید الله بن زیاد تندي له ټک ورکو وی اے خدای تبا شم برباد شما ما خویل ما تب انعام ملوشی عبید اللہ بن زیاد باندے خط اولی کلو یزید ورتوی د سر 8000 فوج دے داتے نٹول واڑوی مسلم تا لنبے دی د فوج نہ خالی کی د چکم ڈپٹی و ماتے واغستا عبید اللہ بن زیاد خالی شو خلق تلاڑ گورا اس خبر د دین س عبرت را اخلی چې کله ته د الله د رضا د پاره کردار نه ادا کې او ته د ظلم چپ په وړاندې بوزي خدای بدر نه مشری واخلي عبید الله بن زیاد په دې افته کې دننه فوج ته نه لاړو ختم شو دی چې پچا فخر کولو دی چې پچا باندې ناس کولو دا خبرې کولې یزید ته اهل بیت را ورسېدل نو ما تاسو خبره کړې وه چې ما تر یاد کړئ چې فاطمه بنت حسین یزید ته سوول او یزید ولې وجړل خبره ته یاد ده بس دومره مختصر د واقعا نشم بیانولی نشم زه بالکل رګ مې جاړي دننه کتلی مې نشو او تاسې په خدای باور وکړئ چې د پرون وروسته زه به دا واقعه به زه بیانوم چې ما ټوله شپه بس الله ته پته لګي برته هلته واقعه چې پاڼه په پاڼه ګوري زړه به دې دردېږي فاطمه بنت حسین دا د حسین رضی الله عنه لور مبارکه وه یو فاطمه مور ده او بله فاطمه نوم باندې څه ده لور ده نو د مور نوم یې لور ته یې ښودلی و یزید چې کله ولیدل نظر یې واچو نو د اهل بیتو ټولو زنانو په سرونو باندې څادرونه پراته او لاندې لیدل आवाज کوي دا مخامخ زنانه کور ته تاو کوي سړی دی خوا ما ته راولی امام زین العابدین بیمار دی امام زین العابدین لاندې ګوري یزید ته برن ګوري ورته وی او د حسین بچوړیا ولی ما ته برن ګوري ورته وی والله العظیم او یزیدا ستا په مخ باندې د الله غضب ګورما تا نه خدای ناراض دی اغه مخ ته ګورم نا کم مخ باندې چې د خدای د رحمت په ځای باندې غضب واري و د نر بچي وي عبید الله بن زیاد ولی په غاړه کې دی ورتا د اور زنجیر اچولې نه دی تا خو ته نستش پوج واغستو تا خو ته مشری واغستلا نو انعام دا ور کول نو پکار زمنګ د خاندان او یا کسان جنت تلاړ تو ولی جاری او
امام زین العابدین جانم پدی باندی چی زمنگ د خاندان یو یو روح تا د کربلا میدان باندے د 1,24,000 پیغمبرانو روحن استقبال تراغ للا امام زین العابدین صاحب کشف دے کلچ حسین ابن علی د کربلا میدان کی روح ورکرلو امام زین العابدین دنن ناستے وی الحمدللہ زنانا ورطرالی خور ورطوی آرورا پلار مو شہید شلو پلار مو دنیا نلارو تد رب العالمین حمد و ثنا ولوے و امام زین العابدین و امام خورتویل اے خورے واللہ زموستا روح اغسطو د پاربا یا پرشتی رازی یا بن رازی خو زمانگ دا پلار دا روح استقبالے دا پارا 1,24,000 پیغمبرانو ارواح ڈول راغ للا